عقیده اسلامی درنا د دیوبند د مسلک حنفی په وینا د دیوبند د صبحی 2 رکعاته د ماسپښین 4 رکعاته د ماښام 2 رکعاته او د ماسخوتن 2 رکعاته د دې پرېښودل بالکل قطعا نه دي پکار ځکه دې باره کې یو حدیث شته صاحب د هدایم راغستی چې چا همیشه والی وکړو په 12 رکعاتو باندې په شواروز کې د دپاره په جنت کې یو کور جوړ شي البته د عذر په صورت کې سړی سخت مریض دی او مشکل لري او یا سفر کې موټر ته نه روانېږي نو 2 رکعاته چې فرض هم 2 رکعاته کوي او ملګرو له تکلیف نو بیا د سنت نه کوي زیږي او که په سفر کې مې یو ځای کې واړول یو اتاق کې یو کوټه کې نو بیا سنت ښه خبره ده چې وایي ځکه نبی علیه صلات وسلام په دې سنتو باندې ډېر تاکید کړی دی ابو داود شریف کې حدیث دی چې قریب یو صحابي دی د عبدالله ابن عباس آزاد کرده شده غلام دی دا څه صحابه کرام ولېږلو چې ته عایشې بیبي نه پوښتنه وکړه چې آیا د مازدیګر مونځ نه وروسته نفل شته که نشته نو هغه چې لاړو عایشې بیبي ورته وویل چې د ام سلمې رضی الله عنها نه په دې رابطه پوښتنه وکړه نو قریب رضی الله تعالی عنه ام سلمې بیبي کره لاړو ام سلمه رضی الله عنها ورته وویله چې یو وارې ما سره څه زنانه د انصارو ناستې وې د بنو حرام قبیلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مازدیګر مونځ په جومات کې په جمع ادا کړی او کور ته راغی او په نفلو باندې ودرېدو نو ما یو وړه ماشومه وه ما سره هغې ته مې وویل چې ته ورشه او د نبی علیه السلام شاله ودرېږه او نږدې ورسره ودرېږه او ترې پوښتنه وکړه چې مازدیګر نه وروسته خو سنتو نه تاسو منې فرمایلې ده که درته اشاره وکړه نو بیا ترې راوروسته شه نبی علیه السلام ورته په لاس باندې اشاره وکړه نو ماشومه راوروسته شوه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت وکړه نو ام سلمې رضی الله عنها ته یې مخ راوګرځو چې تا د دې په دې رابطه پوښتنه وکړه ما نه د ماسپښین دا 2 رکعاته سنت چې دي پاتې شوي وو د عبدالقیس قبیلې وفد راغلی او د ایمان په باره کې یعنې په ایمان مشرف کې د عبدالقیس یوه لویه قبیله وه د هغې څه کسان د ایمان او د اسلام په رابطه ما سره مجلس لرلو نو ما نه 2 رکعاته سنت پاتې شو شغلني وفد عبدالقیس نو هغه مې اوس وکړه نو ګورئ هغه 2 رکعاته سنت دومره تاکید سره چې نبی علیه صلات وسلام د مازدیګر نه وروسته ادا اگر چې بذل المجهود والا او نور علماو لیکلي چې دا د نبی علیه السلام خصوصیتو د سنتو قضایي بیا نشته او خاص کر د مازدیګر نه وروسته خو مطلب دا چې په سنتو اهتمام پکار دی او د صبحي په سنتو په باره کې خو سخت اهتمام راغلی حدیث هم دی چې صلوها ولو طردتکم الخیل که د دشمن اسونه په تاسو باندې راځي او د جهاد موقع وي نو هم دا 2 رکعاته سنت کوئ او بلال رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ته راغی او بیا عایشې بیبي سره په مسله باندې خبرې شوې نو لږ ناوخته شو نو نبی علیه صلات وسلام ته بلال صاحب ویله چې دا مونځ خو نن ناوخته شو تاسو سنت کول نو وخت ډېر ولګېدو نبی علیه صلات وسلام ورته ویل د دین هم ناوخته شي او دین هم ناوخته شي ابو داود کې غالبا الفاظ داسې دي چې لو اصبحت ثم اصبحت لصلیت واحسنت واجملت نورم سبا شي او نورم سبا شي او ښه ناوخته شي خو دا د صبحي سنت به زه کوم او ښایسته به یې کوم او په ترتیب به یې کوم د سنتو پابندي مسلمانانو له پکار ده څوک چې سنتو کې سستې کوي قصدن یې پرېږدي بیا یې الله فرض هم پاتې کوي دا نتیجه شي دې دنیا کې دا نغده سزا شوه چې د فرض هم بیا هغه توقیر او عزت د فرض هم د زړه نه ووځي او چې فرض ته نه پاتې شي نو بیا د ایمان موضوع سره مخامخ کېږي الله دې نه کړي نو سنت کول پکار دي البته څخه شد عذري یا د بل مسلمان ضرورت دی یا چاله تکلیف دی د سفر په حالت کې او بل چاله تکلیف ورکول نه پکار یا دا مریض دی نشي کولی نو عذر په صورت کې خو بیا ډېره توسع ده په دین کې هغې کې بیا څه مشکل نشته خو چې سړی د راحت په حالت کې او اسباب ورته برابري او قصدن صرف فرض کوي او نور کینی سنت نه کوي نو د دې سړي ډېر حالت خطرناک دی او دا د دین په باره کې متساهل دی او دا چشمپوشي کوي او دین باره کې سستی کوي او الله سره چل کوي علماو دې باندې څومره تصانیف کړي دي ابن قیم صاحب اکثره تصانیف په همدې باندې دي چې اعمالو کې مبادرت پکار دی او اعمالو کې سبقت او کثرت پکار دی په نوافلو کې په تهجدو کې په اشراق کې په تلاوت کې دې باره کې هغه ډېر تصانیف کړي دي نو مسلمانانو ته په دې باب کې سستی کول او لټي کول نه دي پکار باید الله ته سړی ځان نږدې کړي د فرضو نه وروسته په سننو او سنن رواتب خو به حتما باید سړی وکړي دا کوم 12 رکعاته چې دي دا خو په یو صورت کې باید سړی ترک نه کړي